ملکیانو د وخت د قصاب دی مخکې پخوا مونږ په حجرو کې کار کوو اوس پکې کور په کور او داسې دوران روان دی چې اوس د کور هغه دوران هم ورو ورو په ختمېدو دی زړه هغه سکون هغه مینه محبت ختمېدو دا به څه کوئ چې دا محبت ختم شي بیا به څه کوئ څه به کوو خو بس تاسو چې غم خاطی کې تاسو خبره کور والا راولئ مونږ کور والا خپل هغوی لکه خدمت کوي مونږ خدمت بارم کوو هغوی کور یې کوي او بیا تاسو څه درکوي مونږ له دغه کلیان ویسو د دې چې کلیان مطلب څه دانې مانې خو جدا د کسر خادی له راشو نو بیا د دیګمارۍ حساب کتاب جدایي د نیکوال او د عام ملکان چې کوم ځوانان دي دوی تاسو باندې کار کوي دی کم کوس کوي اوس چاپونه جوړ شوي دي دا زیات کار اوس مشران هم پسې شرمېدلي هغه هم پسې چاپ ته وځي او تاسو چې تاسو صرف د ماشومانو ته پاتې واړه بس بوډاګان بیمار تاسو دا وړو دا سنت هم کوئ زه پکې راځم ورګه دې خپل هغه ته پکې ومې که نه خاص سنت هم کوئ پلار به سنتونه کوي بس اوس ته کې سنت تا په خپله څوک سنت کړلی پلار مې کوي ستا د لاس سنت کړی دلته شته دا ټول چې څونه یې نه که نه په دې ریا کې دا زما پلار سنت کړي دا هم ستا پلار سنت کړلی او ته نه تاسو چې دا سنت تاسو له چل نه درځي کولی نه ورځي خو اوس دیو به پخوا ډېر روپۍ اخیستې که نه اوس ډاکټرانو روپۍ دي اوس ډاکټرانو له روان دي اوس که ډاکټر باندې هم دوی سنتو کې نو ماله 1500 روپۍ راکوي راکوي دله او ښه سنت ته ښه سنت کوې که ډاکټر یې ښه سنت کوي یاره هغه ابراهیمي دی که نه د دې خو دوی لاس دي دغه دی دا ګوره د دې وینه په اساد باندې دوی بنده کړي ډاکټر او نشه یې سم نشته دوی اکثر رګ ووایي رګ وله زر ټک دوی وباسي تا ته پاټیم او بیا دې پټی کلکه تاو کړي هغه نقصان دی ماشوم ماتیاز هېڅ پته نه لګي او پخوا خو بیا هغه سنت وکړو او بس هغه ایره میره او ډیټوله دا بیا پې واچوله بس ماشوم به ټیک و او اوس خو ماشوم رنځېږي د ډاکټر د سنت سره ماشوم دا اوس چې کوم دا نوي د ډاکټرانو د لاس دي دا دغو کې اوسه فرق نشته سړو کې که نه اوس هر یو وایي زه یې سنت وم خو بس به هغه پرده دا تکټ کوي وایي زه ډاکټر یم او زه یې سنت وم او هغې نه چې بیا هغه مالوچ راشو کوي هغه ستا د لاس سنت کړي شته لکه په دې کلي کې دا زما د پلار لکه دام دی دا ټول چې په دې ریا څونه یې نه که نه چې نوڅو دي دغه هم دی دا اخیرې چې علي دا یې سنت کړی دی بس زه ته ډوډۍ وخورم استاذه مهرباني ته څه ویل غواړې دی زما وایم لکه دوی چې دا مونږ له دیګونه پخوي که نه لکه هغه کم چې غوښه دا پانڅه بوټي دي ځان له وړي زه خو یم چې دا ټولې د نه یوړی دی چې کوم کار کوي که نه خبره صحیح ده خو لکه د دې دا کار او زه یې تاسو ډوډۍ وخورئ